څرګندونې په اړه کمې خبرې وشوې هغه د توبه کوونکو په حق کې هم ترسره کیږي. په دې اړه الله رب العزت په سورة بقره کې بیا هم فرمایي ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. له شکه پرته چې الله رب العزت له توبه کوونکو او پاکانو سره مینه لري. همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې 195 آیت کې فرمایي ان الله یحب المحسنین. له شکه پرته چې الله رب العزت له محسنینو او نیکو کوونکو سره مینه لري. همداراز الله رب العزت په سورة توبه کې فرمایي ان الله یحب المتقین. له شکه پرته چې الله رب العزت له متقیانو سره مینه لري. همدارنګه الله په سورة مائده کې 42 آیت کې فرمایي ان الله یحب المقسطین. له شکه پرته چې الله عدالت کوونکي خوښوي. په دې توګه الله رب العزت نه یوازې له خپلو خاصو بندگانو لکه پیغمبرانو سره مینه لري بلکې له هغو کسانو سره هم مینه لري چې له الله ویریږي او له ګناه څخه توبه کاږي او الله ته پناه وړي. نو که الله رب العزت له خپل کوم بنده سره مینه ولري نو څه به کیږي؟ الله رب العزت په یو قدسي حدیث کې فرمایي چې څوک زما له دوست سره دښمني وکړي زه به له هغه سره د جنگ اعلان وکړم. نو د الله دوست به څوک وي؟ آیا د الله دوست به هماغه چپنه اغوستونکی شیخ او ملا وي یا هغه پیر به وي چې خلک یې غولولي؟ او که به هغه څوک د الله دوست وي چې الله یې د خپلو صالحو دوستانو په توګه یادوي. څه فکر کوئ د الله دوستي یوازې تر همدې کسانو پورې تړلې ده؟ نه، هېڅکله نه. ښایي ته به هم د الله یو دوست وي. د الله دوست ښایي ستاسو په منځ کې یو داسې ځوان وي چې په ظاهره به له تاسو سره هیڅ توپیر ونه لري او ممکن خلک ترې دا تمه ونه لري چې هغه به د الله دوست وي. په دې اړوند د قرآن کریم واضح او څرګند آیت ته ځیر شئ. الله په سورة یونس کې فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. واورئ څوک چې د الله دوستان دي پر هغو کومه ویره او کړاو نشته هغوی چې ایمان راوړی او د تقوا لاره یې غوره کړې ده. نو په دې توګه په ماضي ایمان راوړئ او له الله څخه په ویرېدلو د هغو کسانو په قطار کې ودرېږئ چې د الله دوستان او اولیا دي. له الله څخه د ویرې مقصد دا دی چې په خپل ژوند کې د الله پیروي او د ګناهونو د پرېښودلو هڅه وشي. که تاسو هم ځانونه دغسې جوړ کړه نو الله پاک به له هغو کسانو سره د جنگ اعلان وکړي چې له تاسو سره دښمني کوي. که تاسو د الله اوامرو ته غاړه کیدئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات ومنئ، د الله د حکمونو پابند شئ، نو تاسو به د الله دوست وګرځئ. چې کله د الله دوست وګرځېدلې نو څوک چې تاسو سره دښمني کوي الله رب العزت هغو سره اعلان د جنگ کوي. من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب. خپله الله فرمایي. د الله رب العزت مینې او محبت ته وګورئ. آیا تاسې د دې خبرې تصور کولی شئ چې الله پاک به له هغو کسانو سره د جنگ اعلان وکړي چې د فلاني ښځې او فلاني سړي سره دښمني کوي؟ هغه نارینه له خدای سره په جګړه کې ښکیل دی چې خپلې صالحې او پرهیزګارې میرمنې ځوروي او هغوی وهي او ټکوي. دا شوه د الله مینه چې موږ یې تصور هم نشو کولی. موږ له دې لارې غواړو چې د الله سره د مینې او محبت پر فکر او پیوند ټینګار وکړو، ځکه دا داسې پیوند دی چې تر هر تکلف او فرمان مخکې یې بنسټ پر مینه او محبت باندې ولاړ دی. الله دې زموږ په زړونو کې د خپلې مینې او محبت ته ځای ورکړي تر څو په دې باندې موږ د خپلو زړونو پالنه او ساتنه کړې او الله ته نږدې شوي یو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. خو خدایا ستا په رضا کې کېږي، که په لمونځو کې کېږي، که په ژړا کې کېږي، هلته ورتلل خو خدایا ستا په رضا کې کېږي، که په لمونځو کې کېږي، که په ژړا کې کېږي، هلته د محبوب زما ای الله